خویندورونو، که واقعا غواړئ چې ښه ژوند ولرئ، پوهه ولرئ، زده کړې ولرئ او د دنیا او د عقبا په علم باندې پوهه شئ، نو په خپلې ژبې کې خبرې وکړئ. په خپلې ژبې کې د خپلو بچیانو سره په خپلې کره پښتو باندې په ګاډي واډي نه چې اچار هم جوړ کړي، کره پښتو، کره ټکي، صحیح لیکدود. او دا دومره سخت نه دی، آسان دی. دغه چې منګه خپلو بچیانو سره په کورونو کې دا ګډه وډه ژبه پیل کړې ده، دا موږ دپاره، دا زموږ د کورنۍ او د راتلونکي نسل دپاره خرابي ده. داسې خرابي ده لکه څنګه چې وطن خراب شو. راځئ چې ژمنه وکړو په هر ځای کې چې یو، موږ باید سمه ژبه، مورنۍ ژبه ووایو. ډېر یو ساده بیلګه یې زه تاسو ته پېښ کوم. دا ما په خپلو سترګو باندې لیدلي دي. خپلې مور ته خبره کوه په انګریزۍ کې، په فارسي کې، په اردو کې، په پنجابۍ کې یا په سندۍ کې. 10 ساعته ورته لګیا اوسه، هغه به په یو شي باندې پوه نه شي. او که په خپلې ژبې کې د ورته په یو څو ټکو کې خبرې وکړې، ډېره ژر به پوه شي. همدغسې زموږ او ستاسو ماشومان په هرې ژبې کې ورته وایه نه پوهېږي، که خپلې مورنۍ ژبې کې د ورته وویل ډېر ښه پوهېږي. نو راځئ چې په خپله ژبه خبرې وکړو. راځئ چې صحیح په پاکه ژبه کې. دا ستونزه یوازې په موږ او تاسې کې ده، په نورې نړۍ کې نشته دی. یوازې او یوازې په موږ او تاسې کې ده چې خپله ژبه مو لکه اچار ګډه وډه کړې ده، رنګینه کړې م ده. هیڅوک زموږ د ژبې ټکي په خپلې ژبې کې نه وایي. هیڅوک په نړۍ کې به یې راته ونه ښایي. لیکن په نړۍ کې یو قام دی چې هغه پښتون دی چې خپله ژبه یې ګډه وډه کړې ده او ویاړي ورباندې. د پېښور او د باجوړ او د کورم ایجنسۍ او داسې نور دوی چې پکې داسې لغت راشي بیا په انګریزۍ کې وایي. دوی غواړي چې خلک پوه شي چې زه خو په انګریزۍ باندې پوهېږم. وروسته پاتې قامونه همداسې وي چې د بل په لغاتو باندې ویاړي، د بل په اتلانو باندې ویاړي. نظم مخکې خپله ژبه پاکه، سمه او څنګه چې داسې د خپلو بچو سره ووایي. حساب هم 1 2 3 4 داسې. ښه، الله مو ژوندي لره. السلام علیکم ورحمت الله.